زور مو نشته خو زه خیر ګورو که نه. زمونږ کار خو مزاحیه دی، خو که چې بعضې نیمه خبره پکې لږه دغه نه وځي نو ادبي ماحول دی، بخښنه غواړو. یو کس و د هغه ورور شعر خوړلی و، نو یو بل کس ورسره لاړو، نو پخوا به یې د ځناورو هم خبرې کولې، نو دې شعر ته وایي تا د ده دا ورور ولې خوړلی؟ شعر ورته وایي د خو زه پوزې له راوستی یم. وایي ولې؟ نو وایي چې داسې به هم تېرېدو. وایي ما ته به وکتل چې هله څونه غټه پیشو ده. وایي چې داسې به هم تېروي وایي چې هله څونه غټه پیشو ده. یو ورځ په موټر سایکل باندې روان وم، نو بل ملګری هم راسره ناست و. نو زمونږ ماحول اکثر داسې چې موږ ازادانه اواز کوو یو بل پسې. نو ما بل ملګری ولیدو، نو ما ورته خیر دله. نو چې هغه تېر هم شو، خو چې ما مخکې وکته بل موټر سایکل مې په خوا تېر شوی و، مشر سړی پې ناست و، هغه شا شاته کتل لاس یې چوتول، خو زه پې پوه نه شوم چې دی څه وایي. نو چې موږ مخکې لاړو نو یو هوټل ته ودرېدو، نو کس هغه هوټل کې موجود و، هلته کې ورننوتی، نو واپس راغی ما ته غوږ کې وایي بل چاته ونه وایي چې دی دله دی. ګورئ یو کس وایي ملا له لاړو، نو ملا ته یې وایي چې ما خوب ولیدو ډېر خطرناک خوب و. ملا ورته وایي چې څنګه خوب دی ولیدو؟ وایي خوب مې لیدو چې یوه کنده کې کسان پراته وو، بس هغوی به راختل او واپس به دغه غورځېدل به. ښه وایي دا رسه کنده وایي دا دوزخ و. وایي چې بل خوا مې وکتل بله کنده وه، وایي کسان به ترې راختله، پرښتې ورته ولاړې وې، هغه به یې ورغورځول. بل خوا وایي دغسې د وینو ډنډې وې. وایي اخره کې چې یو ځای ته رالم، وایي هغې ته وایي پرښتې نه وې ولاړې. او ورته یې ولې؟ وایي دا د پښتنو کنده و، یو بل یې په خپله غورځول. ها بیخي ورېږه یار هر څه دې رانه ګډ وډ کړه که نه. زمونږ یو رشته دارو نو مشر سړی دی، مشران ډېر سادهګانې، نو هغه مونځ کوو داسې، نو چې سلام یې وګرځو نو کور که وړو ته وایي یوړو وایي ورشه هغه چیلو ټول فصل تباه او برباد کو. واړه ورته وایي دا کم دي چیلی؟ وایي خو موږ ته په نظر نه خدای مو تباه که ما په مونځ کې ولیدی چې ویې خوړ. وایي تاسو یې داسې نه نه. ښه بیا یو څو قسم اوازونه کوم نه وي را سره څه نشته دی، خو چې د هلکان جاناني هغه اواز څه داسې دی زړه لطیفه پکې وکړم چې یاره داسې کار وشو په دې جمعې کې که نه چې پلار مې راته اواز وکړو لکه راغون شي، نو یو زوم یو دوه مې نور رونو که نه. بس کېنولو ما ته یې وي چې زویه تنخوا مې واخیسته، تاسو سره پې لږه مشوره کوم. نو ما وی دا وایه، نو بس چې څه مشوره کوي د پیسو کاته ده، مونږ خو ورته خوشحالېږو. بس د یو ته ویې لکه وایي جمع م راغلی دی، نو وایي تا له څه واخلم؟ هغه ورته دا ما له جوګر بوټان واخله. هغه بل ته مخ راواړو چې زویه تا له څه واخلم؟ هغه ورته وایي دا ما له واسکټ واخله. اوس چې ما ته یې وکته وایي زویه تا له دې جمعې له څه واخلم؟ یخني ده. بس ما ورته وایي چې دا یخني ده او جمع دی، نو بس ما له یو وړوکی شان واده وکړه. بیا دا مشران یې که نه خپل منځ کې اکثر یوازې شي ګپ لګوي، نو یو بابا وبی د خپل منځ کې لګیا دی، نو دا بابا ورته وایي چې یاده جینې هسې سوچ مې کوه خپله ځواني را یاده شوه. ابۍ ورته وایي چې سړیه په تا باندې په دې ورځو کې څه چلو شو؟ ته ته اوس په دې ورځو کې ځواني را یاده شوه؟ کېنه که نه اوس ته ګوره په خوله کې دې سپی کېنولی، خو چې د ګپ خبره هم درته وکړم جغابې هسې دا مې وي چې لږ هغه ځواني نه را تازه کوو. یا سړیه څنګه یې را تازه کې؟ بس زه به لاړ شم چې کم دی نو په ګودر کې به تا ته انتظار کوم، او دا ټپه به م وکړم چې ګودر ته ځم را پسې راشه، او ما په منګي کې پراټې راوړي دینه او ته به م راشي. سړیه صحیح ده بس ته لاړ شه ځه نو. بابا لاړ شي او 4-5 ګنټې هلته تاو راتاو شي، ابۍ رانله بس واپس کور ته راشي چغه یې کړه د ورنه وایي ستا داسې څه وکړم ته ولې رانغلې ګودر ته؟ ابۍ ورته وایي یا سړیه ما ته مور ښکارېده. بیا دا ماشومان دي دا اکثر کور کې چې ورته یو خبره وم کې نو بعضې ماشومان ته خو فول یادوي، بعضې ماشومان پکې لږ ګډوډ شي. نو تاج صاحب دکان ته یو ماشوم راغی ورځ
تاج صاحب ته ودرېدو ده ته وایي چې ماما ته ابراهیم تاجي دی ورته وایي او زه ابراهیم تاج یم مور مې راته وی که نه وایي د دوکان ته ولاړ شو د بخمونیر بونیر کتاب به ترې راوړی دا پکې یو اواز دی د بابوجي بابوجي وایي او خو ما خواشه پړپېچ به راته نه اچوئ د خپل قسمت خاوند یم ټکټ راله راختی دی لندن ته درنه روان یم بیا دا یو اواز کومه د شاهرخ خان او په پښتو کې وکړم بعضې مشران پکې ناست دي نو چې په پښتو ټول پوه شي شاهرخ خان هغه اواز انداز دی صرف که نه هسې یاره سوچ مې دا کو چې په دې روژه کې د سړي باندې د شربت دومره سخته نه خو دې نسواري سړي ته ډېره ګرانې لکه زما خوا چې ګورې زما کار برابر دی زه ځان سره 5 ګولې نسوار د شیرګل نه اخلم اکثر مې راته داجي وایي که نه وی لکه یو ګولې نسوار راولې زه ورته ورشغم یم دادا ستا غونته نه یم زه ځان سره 5 ګولې نسوار ساتم دا مې راته وایي ډېر ناکاره وي چې کوم دی ځان سره نسوار ډېر ساتي ډېره زیاته مننه